په یو ځنګل کې یو اوښ او یو لومبړه اوسېدله. لومبړې د اوښ سره دوستانه جوړه کړې وه د دې مقصد د پاره چې دا یو غټ ځناور دی زما په سخته کې په کار راتلی شي. هغې به ځنګل کې په یو ځای ګرځېدو او د یو بل سره به یې خبرې کولې، ګپ شپ پې لګولو. اوښ او لومبړې دواړو به په ځنګل کې په یو ځای خوراک کولو او ګپ شپ پې لګولو. زما ورګلیا هلته لرې یو باغ دی، په هغې کې تازه سبزیانې او میوې دي. که خوښه دي چې خوراک دپاره هلته لاړ شو. په ځنګل کې څه بېکاره خوراک دی، زه او ته یو ځای به هلته لاړ شو. څنګه دې خوښه ده؟ اوښ ورته جواب ورکړو صحیح ده، لار به شو خو ما ته لار نه ده معلومه. ته مخکې شه زه به درپسې یمه. لاړ به شو ښکلی خوراک به وکړو، دلته خو زما زړه تنګ دی د دې خوراکونو نه. او د دې نه بعد دا دواړه روان شو د هغه باغ طرف ته. ډېره لاره یې ووهله او په لاره روانو چې ورسي هغه باغ ته خوراک دپاره. دواړه مرګلي روانو خو مخې ته ورته یو دریاب راغو. دواړه ودرېده او د دریاب ناوړېدو دپاره یې مشوره وکړه. زه به ستا په ملا باندې کښېنم او ته اوچتې ته اوړېدی شي په اوبو کې، نو دغه شانتې به موږ دواړه خپل منزل ته واوړو. خوښه مې ده، صحیح ده، ځه ته زما په ملا باندې کښېنه. او بیا د دې نه پس لومبړه په اوښ اوږې باندې کښېناسته او اوښ لومبړه هغه سایډ ته واړوله باغ طرف ته. د اوبو نه چې څنګه واوړېده دی باغ ته داخل شو. دا تازه میوې او سبزیانې وکتې نو خوشحاله شو او خوراک کولی شروع کړ. مرګلیا زر زر خوراک کوه، بیا مالک راځي. صحیح ده صحیح ده، زه غټ ځناور یم نو زما لږ ټایم لګي چې خېټه مې فول شي. او بیا لومبړې سوچ وکړو چې چغې ووایم. ډېر وخت پس مې په مړه خېټه خوراک وکړو او اوس زما زړه شوی دی چې لږې چغې ووایم چې دا زړه مې خوشحاله شي. نه نه داسې کې چغې ونه وې، زه لا موړ نه یم او اوس به مالک راشي ما به ووخي. د هغې چغو سره مالک راغو او اوښې سم ووالو، چوکۍ یې راواخست سم یې وډبولو. اوښ سوچ وکړو چې د دې سزا به زه لومبړې لا په اوبو کې ورکوم. چې کله دی اوبو کې داخل شو، زه د روټۍ نه پس جمپونه وم په اوبو کې. اوس ځان ټینګ که، زه به مړ شم. ښه داسې مه کوه، زه ډوبېږم، ما له لمبا نه راځي. دغه شانتې لومبړه ډوبه شوه او سزا ورته میلاو شوه. د نورو مزیدارو کارټونانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ په یوټیوب باندې پیج لایک کړئ. که تاسو زموږ ویډیو خوښیږي شیر یې کړئ. د الله په امان.